الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د اخبار میزان په مخکینۍ خپرونه کې موضوع محاکمو ته د عریضې وړاندې کولو اړوند وه. غواړم چې پاتې برخه یې تکمیل کړم. د یادونې وړ ده چې په عریضه کې د مدعي او مدعا علیه نوم، شهرت او کسب، شغل، تابعیت، د تذکرې نمبر او د دوی د استوګنې اصلي ځای او د اقامت محل او د اوسېدو ځای فعلي لیکل هم ضروري دي. د مدعي او مدعا علیه شهرت، نوم او د دواړو کامله شهرت له دې کبله ضروري ده چې قاضي د مدعي او مدعا علیه ترمنځ فرق او توفیر وکړي او قاضي دا وپیژني چې کوم یو په دغه دواړو کې مدعي او کوم یو پکې مدعا علیه دی او بیا هر یو ته حکم هم راجع کړي او همدارنګه د دوی د استوګنې ځای لیکل هم اړین او ضروري دي، له دې وجې چې کله د مدعي او مدعا علیه د اوسېدو ځای روښانه او معلوم وي نو قاضي به پوه شي چې دی په دغې دعوه کې صلاحیت د فیصلې کولو لري او که نه، ځکه چې قضایي اصول دا دي: جزایي موضوعات د واقعې د پیښې په محل کې او حقوقي موضوعات د مدعا علیه د استوګنې په محل کې حل او فصل کیږي. نو که چیرې په جزایي وهلو، ټکولو، زخمی کولو، قتلولو وغیره قضیه کې د پیښې او حادثې ځای د قاضي په ساحه یا منطقه کې وي، چیرته چې هغه ته عریضه وړاندې شوې، د دې قضیې پریکړه او فیصله د مذکور قاضي په واک او اختیار کې ده او که چیرې د مدعي دعوه حقوقي وي پر مدعا علیه باندې او نوموړی مدعا علیه د هغه قاضي په ساحه او منطقه کې سکونت ولري او هلته اوسیږي، نو د دې قضیې پریکړه او فیصله بیا د مذکور قاضي په واک او اختیار کې ده، ځکه چې د اسلامي امارت د اصول او قوانینو پر بنسټ د محاکمو منطقوي، حوزوي او موضوعي صلاحیتونه مشخص شوي دي. نو په دې اساس که چیرې قاضي ته مشخصه شوه چې وړاندې شوې قضیه کې د منطقوي او حوزوي له لحاظه د څېړنې صلاحیت نه لري، نو قاضي به وړاندې شوې قضیه هغه مربوطه محکمې ته استوي چې د نوموړې قضیې څېړنه د حوزوي او منطقوي له لحاظه د هغې محکمې صلاحیت وي، تر څو چې په مربوطه محکمه کې پرې څېړنه او غور وشي او همدارنګه که وړاندې شوې قضیه د موضوع له لحاظه د قاضي صلاحیت نه و، د مثال په توګه لکه یوه حقوقي عریضه
جزایي محکمې ته وړاندې شوي وي یا جزایي عریضه حقوقي محکمې ته وړاندې شوي وي، نو داسې موضوع به هم قاضي هغه مربوطه محکمې ته استوي چې د نوموړې قضیې څېړنه د موضوع له لحاظه د هغې محکمې صلاحیت وي. د یادونې وړ ده چې په عریضه کې به عارض د خپلې دعوې د مقصد لنډیز او خلاصه هم لیکي، سره د پیښې د وقوع له نیټې او تاریخ سره. د پیښې د نیټې او تاریخ توضیح او وضاحت له دې کبله ضروري ده تر څو چې په پیښه معینه او مشخصه شي قاضي ته. همدغه شان د عارض لخوا د عریضې لاسلیک یا مهر کول او د تذکرې د لمبر ښکاره کول او لیکل هم ضروری دي. لاسلیک یا د ګوتو نښه د عارض ځکه اړینه او ضروری ده په عریضه کې چې د عارض د غیر عارض څخه توفیر او فرق وشي او د عارض پر دعوې وړاندې اقدام او اجرات وشي، او همدارنګه تر څو عارض په آینده کې له خپلې عریضې څخه انکار ونه کړي چې دغه عریضه زما نه ده. البته په داسې حال کې چې که عارض وکیل یا وصي وي، نو د وکالت یا وصایت سند او خط ښکاره کول او په عریضه کې د هغې لمبر داخلول او لیکل او د هغې محکمې توضیح کول چې دا سند په هغې کې ترتیب شوی وي، دا ټول به عارض په عریضه کې لیکي. او دا لیکل ځکه اړین او ضروري دي چې تر څو یو قاضي د محکمې وکیل او موکل او موکل به او همدارنګه د وصیت کوونکي شرایط په پام کې ونیسي، او همدغه شان د هغې محکمې چې پکې سند ترتیب شوی ده توضیح او نوم لیکل ځکه ضروری دي چې تر څو قاضي متیقن شي چې عارض او عرض کوونکی حقیقتاً وکیل او یا هم وصي ده او اجنبي محکمې ته نه دی راغلی، ځکه چې د شرعي قوانینو او اصولو پر اساس هر یو وکیل او وصي ته په شریعت کې ځانګړي شرایط مشخص شوي دي، او قاضي مکلف دی چې د هغه شرایطو پر بنسټ او اساس اجرات وکړي. او علاوه له دې ټولې هغه عریضې چې محکمې ته وړاندې کیږي له توضیحاتو سره سم د هغه عرایضو په مخصوص دفتر کې قید او ثبت کیږي، او په هغو کې د دفتر لمبر او نیټه تاریخ هم توضیح او لیکل کیږي، او د محکمې رئیس قاضي ته به وړاندې کیږي. څه وخت چې د محکمې رئیس د دې عریضې په هکله هدایت ورکوي، د هدایت صورت به یې په دفتر کې قید او د هغې په موجب به اجرات کیږي. د دې ټولو تفصیلات د مجلة الاحکام کتاب په 1814 ماده کې په دې ډول ذکر شوي: یضع القاضي في المحكمة دفترا للسجلات ويقيد ويحرر في ذلك الدفتر الإعلامات والسندات التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة
عن الحيلة والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر، وإذا عزل سلم السجلات المذكورة إلى خلفه إما بنفسه أو بواسطة أمينه إلى آخره. او دا هم د یادونې وړ ده چې هره قضیه به د اړوند محکمې لخوا په 15 ورځو کې تنظیم کیږي او د معقول عذر څخه پرته به د قضیې د ځنډولو او تاخیر کولو مسؤلیت د هغه چا په غاړه وي چې د قضیې د تعطیل سبب او لامل شوی وي. د عرایضو او د هغې د ملحقاتو له بیانولو څخه پس د صورت دعوې او د صورت دعوې د ملحقاتو اړوند جریان کله چې جانبین مدعی او مدعا علیه پر معلوم شوي تاریخ محکمې ته راغله نو د محکمې قاضي صاحب به دوو جهتونو ته نظر وکړي. اول دا چې دغه دعوه چې جانبین ورته حاضر شوي دي د دغه محکمې مربوط ده او که نه. که د دغه محکمې مربوط نه وه نو بیا به موضوع خپلې مربوطې محکمې او مرجع ته واستوي، لکه د عریضې په بیان کې چې په تفصیلي توګه همدغه بیان تیر شو. دویم دا چې د محکمې قاضي صاحب به وګوري چې مدعا علیه صالح د خصومت دی له مدعي سره او که نه، ځکه چې د هغه چا په مابین کې محاکمه او فیصله کول چې د هغوی په منځ کې منازعه نه وي دا عبث ده. او دغه رنګه به محکمه دا هم معلومه کړي چې مدعا علیه په دغه دعوه کې خصم شرعي دی او که نه، یعنی مدعا علیه په دغه دعوه کې اصیل دی او که وکیل دی او که د صغیر لخوا ولی دی او که د میت وصي دی یا د وصي دی یا متولی د وقف دی یا نائب د باقی ورثو څخه دی. نو چې کله خصمین دواړه شرعي وي او د محکمې والا ته قاضي صاحب ته دا هم معلومه شي چې موضوع د محکمې مربوط ده او خصمین هم موجود دي، نو د محکمې قاضي صاحب به اول جانبینو ته مدعي او مدعا علیه ته د صلح ترغیب ورکړي، لکه څرنګه چې په درر الحکام شرح مجلة الاحکام 4 جلد صفحه 650 ماده 1826 کې ذکر دي. یوسوي ويخطر القاضي بالمصالحة الطرفين مرة أو مرتين في المخاصمة وبعد أسطر، ويشار بذلك إلى أن القاضي لا يوصي الطرفين بالمصالحة أكثر من مرتين، لأن في ذلك إضرارا بصاحب الحق العنایه. که جانبینو مدعي او مدعا علیه پر صلح کولو موافقه وکړه، قاضي صاحب به جانبینو ته د مصلحینو د ټاکلو هدایت وکړي، او که د قاضي صاحب لخوا د 2 ځلو له ویلو او اصرار څخه پس هم
جانبینو پر صلح کولو موافقه ونه کړه، محکمه به یې موضوع تر غور لاندې ونیسي او جریان به ورکړي، او د موضوع د جریان په شروع کې به قاضي صاحب د جانبینو څخه له مدعي او مدعا علیه څخه په محکمه کې پوښتنه وکړي چې کوم یو په تاسو کې مدعي او کوم یو په تاسو کې مدعا علیه دی. لکه څرنګه چې په درر الحکام شرح مجلة الاحکام 4 جلد صفحه 624 کې ماده 1814 کې ذکر دی: اذا اتى الطرفان الى حضور القاضي لأجل المحاكمة يسألهما القاضي بقوله أيكما المدعي. تر دغه وروسته به د محکمې قاضي صاحب مدعي ته ووایي چې د څه شي دعوه دی ده او د څه شي دعوه لري پر مدعا علیه باندې، وضاحت یې وکړه. که مدعي لیکلې صورت دعوه له ځان سره راوړې وه، هغه به قاضي صاحب مدعي ته ولولي او پرې قرات به یې کړي، او د مدعي د ګوتې په لګولو سره به یې تصدیق کړي، لکه څرنګه چې په درر الحکام شرح مجلة الاحکام 4 جلد صفحه 624 ماده 1814 کې ذکر دی: اذا اتى الطرفان الى حضور القاضي لأجل المحاكمة يكلف المدعي اولا بتقرير دعواه، وبعد أسطر وإن كانت دعواه قد ضبطت تحريرا قبل الحضور تقرأ فيصدق مضمونها من المدعي. ومن الأصول وضع إمضاء أو ختم المدعي على محضر الدعوة للتصديق. که مدعي لیکلې صورت دعوه محکمې ته نه وه راوړې له ځان سره، نو د محکمې قاضي صاحب به مدعي ته ووایي چې د خپلې دعوې بیان دې وکړه. مدعي چې کله د خپلې دعوې زبانی وضاحت وکړي، د محکمې محرر به د دعوې خلاصه د مدعي له وضاحت سره سم ولیکي. وروسته به دغه لیکل شوې صورت دعوه د 2 شاهدانو په حضور کې مدعي ته ولولي او قرأت به یې کړي پرې. د مدعي د تصدیق په صورت کې با مدعي د ګوتې په لګولو سره تصدیق د صورت دعوې وکړي او د شاهدانو ګوتې به هم پرې ولګوي، لکه څرنګه چې په درر الحکام شرح مجلة الاحکام 4 جلد صفحه 626 کې او په 1814 ماده کې ذکر دی. د یادونې وړ ده چې د محکمې محرر به ډیر کوشش کوي چې د مدعي د دعوې خلاصه بېله تغییر او تبدیل څخه ولیکي، خو داسې به هم نه کوي چې هر څه چې مدعي وایي هغه ټوله قصه به لیکي، ځکه چې اکثره اوقاتو کې خو مدعي ډیرې داسې قصې هم وکړي چې د دعوې د صحت او فساد سره هیڅ اړه نه لري. خلاصه دا چې محرر به زیرک اوسي چې مدعي ته د ده په لیکلو سره ضرر ونه رسیږي او هم زاید شایان د ځان نه ونه لیکي. صورت دعوه به
د مدعي په ژبه لیکل کیږي، خو که د محکمې محرر بلې ژبې ته بېله تغییره ترجمه کولی شوه بیا یې ترجمه کولی شي. خو تر ټولو ښه طریقه دا ده چې مدعي محکمې ته تر راتګ مخکې خپله صورت دعوا په یوه عارضه نویس باندې ولیکي او محکمې ته یې له ځان سره راوړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.